رب العالمین قرآن شریف کې فرمای چې مسلمانان خپل منځ کې سره رونه دي. یو نسبی رور ولیده لکه د یو پلار چې دو زامنی دا د نسب په اعتبار رونه دي، او یو اسلامی او دینی رور ولیده. نو مسلمان د مسلمان د دین په اعتبار رور او خور دی. دا مطلب نه دی چې د یو بل نه دی پرده نه کوي، دا مطلب نه دی چې یو بل سره نکاح نه کیږي، دا مطلب نه دی چې د یو بل میراث به وړي. نه، دینی رورولي ده. لکه د دوه ورونو په منځ کې چې کم محبت دی، نو مسلمان به مسلمان سره هغسې محبت ساتي. د دوه ورونو په منځ کې چې کمه مینه ده، هغسې مینه به ساتي. او د دوه ورونه چې څنګه یو بل ته ضرر نه رسوي، داسې به دوی یو بل ته ضرر نه رسوي. او خپل سکر اور د سکر اور په غم چې څنګه خفه کېږي، دقه رنګې دی به هم د مسلمان په غم خفه کېږي. او سکرونه چې بار نه پې څوک حمله وکړي، دی ورته یو وي. دارنګې ټولو مسلمانانو باندې که د بار نه څوک کافر راشي او حمله پې وکړي، نو ټول به ورته یو وي. د یو بل په دړ به خوږېږي. دې ته اسلامي رورولي وایي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی مسلمانان بخپل منس کے دا سے جن تیرئی کل جسد الواحد لکد یو وجود پشان. وی یو وجود کی چی یو اندام خوگیگی نو ټول وجود و سر بے خوبی، چی پغاخ دڑی ټول وجود لخوب نوردی دلمنی و سر، او که پغوک دڑی ټول وجود و سر دلمنی خوب ولا نوردی، او که پا یو گوت دڑی نو ټول وجود و سر خوگیگی دلمنی. او دا ټول وجود دا غیو اندام په غم کې په منډو سترړو سر دی. په غاښ چې دړ شي وایا نو سترګې ورسره جاړي که نه جاړي، خوله ورسره چغه وباسي که نه وباسي، خپې ورسره په منډه دي ډاکټر له دا غاښ زغلی، خپې په منډه دي د یو غاښ دپاره او ډاکټر له زغلی. او بیا چې ډاکټر لاړ شي نو خوله او جبه ورسره په منډه ده، زر ډاکټر ته وایي چې ما په غاښ باندې دړ دی. غوږ ورسره په منډه دی، که ډاکټر ورته وایي دا دارو خوره نو په منډه هغه غوږ واوري. لاسونه ورسره په منډه دي، لاس راوالي ګوته پکې دی، وایي دا غاښ خوږېږي، په دې لاسونو ولا دارو رالي. یعنی یو غاښ سره ټول وجود په منډه دی، ټول وجود ورسره په تکلیف کې دی. دارنګې غوږ یو غوږ سره ټول وجود په تکلیف کې دی او ټول ورسره په منډه دي. دقه رنګې که په یو مسلمان تکلیف راشي، رسول الله مبارک د حدیث مقصد دا دی که په یو مسلمان تکلیف راغی، داسې فرض که لکه چې د یو انسان په غاښ تکلیف راشي، نو ټول مسلمانان دی ورسره په منډه شي چې دا ده باندې ولې تکلیف راغی، لکه څه چل شوی دی. ګوره حضور پاک مبارک ته چې به کله مړی راوړو او جنازه به تیاره شوه او نبی علیه السلام به جنازې ته ودرېده، نو لاول به یې تپوس وکړ، وایي په ده قرض شته که نشته؟ نو که خلکو به ووایي چې د الله رسوله قرض پې نشته، نو بیا به یې پې جنازه وکړه. او که چا به ووایي چې او قرض پې شته، قرضدار دی، قرض خو ډېر خطرناک شی دی، اخیرت له خو قرض وړل ډېر خطرناک دی. نبی علیہ السلام فرمایي که د چا د سره حق دی دنیا کې قصه خلاصه کا ورشه ورکوله، او که د سره نی مثلا هغه له لاړ شه معافي ترې وغواړه، که معافي کړې ښه پخه کني اخیره به پاتې شي. جایداد والا خرڅ کا، کور والا خرڅ کا، خو پردې حق ځان سره اخیرت ته موړه. او که پردې حق دی اخیرت ته یوړه، هلته بسي رسول الله مبارک فرمایي نه درهم او نه دینار، هلته هېڅ روپۍ او پیسه نشته، هلته به وي ورکوله حق. الله ما سره خو څه نشته، ویم زه دلته بندوبست کوم. نو د هغه حق په اندازه د دې بل انسان نه به الله نیکۍ رالیږله به ورکوي، په هغه اندازو الله پوهېږي. که د ده نیکۍ نی او یا خلاصې شي، نو بیا به د هغه انسان نه ګناهونه رالي د هغه حق په اندازو، په دې سړي به بار کوي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې ګورې لتؤدن حقوق الی اهلها، که دنیا کې د چا یو بل سره څه حقونه وي، دا خامخا یو بل له ورکړي. مخکې د دې ورځې نه چې هلته نه درهم شته او نه دینار شته، هلته به څه کوې بیا؟ نو د دې وجې نه چې د قرض مسله خطرناکه ده، هلته پکې د نه نیکۍ ځي،
دا پردی حق مسئله خطرناک ده، هلته در باندې پردی ګناهونه بار کیږي. ته خو به ما بلا جونه کړي دي، ته خو به ما بلا عمرې کړي دي، ته خو به ما بلا طوافونه کړي دي، ته به ما خو ډېرې صدقې کړي دي، ته به ما خو نفلونه کړي دي، ما ذکرونه کړي دي، او ته به ما خو د شپې تهجدونه کړي دي او ما سنت کړي دي. لیکن که پردی حق در باندې دا ټول به درنه پکې ځي، دا یو به درنه نه پاتې کېږي، دا ځي نه هلته بیا به دقسې تش ناست دی. او که دا ارس دیني ته پردی حق ته رسله نه کې کومه سې مرا نه ځي، نو بیا هم نه خلاصېږي، پردي ګناهونه در باندې بار کېږي، هغه نه به ګناه رالي پتا به بار کېږي. نو د قرض مسله او د پردي حق مسله ډېره زیاته خطرناکه ده، ډېره زیاته خطرناکه ده. نو دی وجه من رسول الله مبارک تپوس وکړه قرض پېشته په دې مړي نشته، نو جنازه به یې پرې وکړه. او کوي به چې صاحب قرض پېشته وي هل ترک لدینه وفاء، قرض دی څه شی پرېښی دی چې هغه پې خلاص شي؟ نو کوي به چې نه صاحب قرض پې دی دومره شی یې نه دی پرېښی چې قرض پې خلاص شي. نو حضور پاک به وفرمیل صلوا علی صاحبکم، په دې ملګري جنازه کې ځای پې نه کو، ده به جنازه نه کو. حضور پاک ډېر هوښیار حکیم، ډېر زیات هوښیارتوب او ډېره پویه خدای ورکړې وه. دې کې به دا مقصد و چې زه پې جنازه نه کوم، د صحابه به پې رحم راشي. کیدی شي هغه حق والا وایي چې ما ورته وبخه صاحب جنازه پې وکړه، غاړه خلاصه شي. یا کیدی شي بل مالدار سړی وي او هغه وایي زه یې وله غاړه خلاصوم صاحب جنازه به پې وکړې، نو داسې شوي دي. صحابي به راغی، حضرت ابو طلحه یو میدان کې راغی، نور صحابه هم راغلي دي او الله رسول جنازه پې نه کې، قرض دې پې وی او وی قرض یې په ما، زه به یې وله خلاص کړم، قرض یې په ما. وی بالوفا ور بیا هم تپوس کې پوره وله خلاص یې که نیم؟ وی ټول وله خلاصوم. بیا به رسول الله مبارک مخکې شو، جنازه به یې پې وکړله. اوس د دې نه تاسو اندازه معلومه کې دی نه چې د صحابه یو بل سره کومه ورورولي وه. دې ته ورورولي وي. په ژوند خو سړی هر چا سره ورورولي کوي، په ژوند خو هر یو سړی وایي چې دا زما ورور دی په ژوند، ولې تمې وي ته. لیکن د مرګ نه پس د یو انسان قرض په ځان راړول چې دا قرض به وله زه خلاص کړم، دې ته ورورولي ویلی کېږي. لکه څنګه چې رور د رور دا ستا رور یو چا د ګریوان نه نیولي چې شاو ماله قرض راکړه او ته وایې چې یار پرېږدې مړه څه کوې، وایي زما پې قرض ها زه در کوم که نه. لکه څنګه چې رور د رور نسبي رور د نسبي رور قرض خلاصوي او د بل لاس د ګریوان ته نه پرېږدي، دقه رنګې مسلمان له پکار دی، دقه مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان د ګریوان نه د الله لاس وباسي. دې ته ورورولي ویل کېږي. دا صحابه کرامو کړي دي، د رسول الله مبارک په مخ کې صحابه کرامو دا کړي. دا ورورولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړه کړې ده. د مدینې منورې دوه قوم او مدینې منورې د خلکو ته به مخکې ابن قیله وې، یو قبیلې ته به اوس وې، بل ته به خزرج وې. دا د یمن نه راغلي و، یمن کې یو زمانه کې سیلاب راغلی و، یو ډیم شلیدلی و، سیلاب راغلی و. نو چې سیلاب راغلی، اوس هم چې سیلاب راشي نو بعضې خلک هجرت وکړي د هغه ځای نه، کورونه یې روان شي، پټي روان شي. نو دا دوه قوم و د یمن، دوی د یمن نه هجرت وکړه. نو دا اوس چې مدینه منوره د دقه ځای ته راغلل، اوسېدل، ډېرېدل، بچي زیاتېدل. بیا چې رسول الله مبارک هجرت وکړه نو د دوی نوم بدل شو، انصار به ورته بیا وي. نو دوه قوم اوس او خزرج، نو یو بل سره جګړه جوړه شوه. قصه اوږده ده، یو بل سره جګړه شوه. اگر چې نیکې یو دی خو بس وروستو قوم غټ شو او قوم دوه شو، یو اوس او بل خزرج، جګړې جوړې شوې. داسې جګړې جوړې شوې چې د دنیا مړي پکې وشو. بس یو میاشت کې 20 ورځې کې به یو جګړه کېده او یو قوم به مروته او بل قوم، د قومونو جګړه به وه. نو یو به څوک به یو خوا مړه کړل، څوک بل خوا، چې څومره سردارانو دا ټول په دې جنګ کې مړه شوي. یو لوی جنگ پکې شوی، یو لوی جنگ چې په هغې کې سړي او ماشومان او بوډاګان ټول د یو بل شریک وو، د دنیا مړي پکې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفې ته تشریف یوړ او هجرت یې وکړه، دواړه یې راوستل او په یو میز یې کېنول او ټول ورونه شو. بس ولې مخکې ایمان نو اوس ایمان راغی، مخکې اسلام نو اوس اسلام راغی. نو مخکې ورورولي نه وه، اوس ورورولي جوړه شوه. او قرآن شریف کې الله فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. وی تاسو غوره دوزخ د کندې په غاړه ولاړ وی،
ولې چې بل مسلمان یو بل سره دشمني وي او رده سوچ دی چې که په ګوتو راغی وجنه مې نو د مسلمان د قتل سوچ هم ګورې قتل دی د مسلمان د قتل پخپخه اراده دم داسې شوی لکه دی چې مړی و عزم ورته په عربی کې وایي چې پخه اراده دی د مسلمان د مرګ وکړه داسې شوه لکه چې بس تا دې مړ د قتل ګناه دی وشوه او قاتل به کوم خوا دی دوزخ ته به ځي د دوزخ د کندې په غاړه ولاړ دی خو چې بس ساتي ووته نو به دې غاړې نه به ورښوېدلي وي او نیغ په نیغه به دوزخ ته تللی وي قتل خو خطرناک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی القاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل او مقتول دواړه به ورته ځي ګوره ښه نو حضور پاک نه صحابه او تپوس وکړو الله رسوله دا قاتل خو مونږ ته پته ده چې ورته به ځي ځکه مړی کړی دی فما بال المقتول نو مقتول خو وجلی شوی دی ده خو مړی نه دی کړی خو د بل له لاسه مړ شو هغه به ورته ولې ځي حضور پاک وفرمایل ولأنه كان حريصا على قتل صاحبه دم د مرګ نیت کړی خو په مخ کې شو دم د هغه د مرګ پخه اراده کړې وه لکه قص کړی چې زه وجنم یو پسې ګرځېده بلبل پسې ګرځېده یو پسې ګرځېده بلبل پسې نو هغه په مخ کې شو دی ویشته نو هغه حقیقي قاتل شو او د قتل سوچ کړی فکر یې کړی خوا په مخ کې شو نو دواړه به ورته ځي قتل ډېر خطرناک شی نو الله پاک څه چلو کو رسول الله مبارک میانسته راوست دواړو په ایمان راوړو مسلمانان شو نو د قرآن د وینا مطابق انما المؤمنون اخوة مسلمان د مسلمان رور دی بس رورولي جوړه شو الله وی د دوزخ په غاړه ولاړ وی ما د هغې نه بچ کړی خلاص میں کړی د هغې نه الله په احسان کوي په څه مې خلاص کړی د ایمان پرور ولی د اسلام پرور ولی د ایمان پرشتہ د شریعت پرشتہ او د اسلام پرشتہ الله وی الف بین قلوبکم ما ستاسو زړه کې مینه پیدا کړه ستاسو زړه کې مې یو بل سره محبت پیدا کړه نو مسلمان وی دیتا چې دی به بل مسلمان ته ضرور په نظر ګوري د دشمن په نظر باندې ګوري دشمن خو کافر دی دشمن خو یهودی دی دشمن خو عیسائی دی دشمن خو هندو دی دشمن خو روسی دی دشمن خو هغه دی چې ستا دین او مذهب نه مني ته خو مسلمان یې ټول الحمدلله مسلمانان یو خدای مني یو قرآن مني یو رسول مبارک مني قبر مني خیرت مني جنت مني دوزخ مني دې ته مسلمان وي آمنتو بالله ایمان مجمل او مفصل چې ته ورته وې دا ټول مني بس مسلمان شو چې مسلمان شو نو ستا رور شو که یو سړی دی او هغه د الله پاک په شان کې ګستاخي کوي یاره دی به د ایمان نه وتي دا بیا رور نه دی که یو سړی د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي یاره دا ستا رور نه دی ځکه د ایمان رشته ختمه شو که یو سړی د قرآن په حق کې ګستاخي کوي یاره د ایمان رشته دی ختمه شوه ستا رور نه دی که یو سړی جنت نه مني دوزخ نه مني فرشتو پسې کنځلې کوي قبر پسې کنځل کوي قبر عذاب نه مني دا د ایمان رشته ختمه شوه رورولي ختمه شوه لیکن چې الله مني او رسول مبارک په هغه صفتونو مني چې کوم ولا خدای ورکړي او خیرت مني قبر عذاب دا ټول مني خو ستا د اسلام رشته ده ورسره الله وایي ستا رور دی نو چې رور دی شو نو رورولي به کوې دکه زه دله مثال درکم ښه د رورولۍ رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو مدینې شریفې انصار او د مکې مهاجرین النبي علیه السلام دقه اعلان وکړ وی تاسو رونه یې یو بل سره بل ټکي نشته بغیر د رورولۍ تاسو مهاجر یې د انصار دي رونه یې یو بل سره او بیا عملي ته وردا چل وکړه چې یو مهاجر ته وی یو انصاري دلته راشه کینې داستارور او چې چا به زور لګاو چې دا زما بل به وی زما جګړې کړې د انصارو په مهاجرینو یو وی زما بل وی زما نو پیغمبر علیه السلام به پکې قراندازي واچوله دې ته ایمان وایي جګړه به کوله حالانکه څه مهاجرو سره څو غریبانانو سره تشتور لاړل د مکې مکرمې نه تشتور پښلیدلو جامو کې خوانان لاړل او د مدینې خلکو خو ځمکې دي کورې دی جیداد دی پیسه ده غنم دی جوار دی وربشي دی انګور دی کجوري دی مال دی وسره لیکن بیا هم پې جګړه کوي وی دا زما رور بل به وی زما رور بل به وی زما رور رسول الله مبارک ورته رور وی کنه دا مرونه دي نو قراندازي به وکړه چې د چا به راوخته هغه له به یې ورکړه دې ته رورولي ویل کېږي
او بله پکې سوا وی د یو بل نه به میراث هم وړی هغه وخت کې دا حکم و مسلمان د مسلمان رور یو بل نه میراث وړي نو مهاجر سره سوچ هغې به ته یوس انصارو سره مال و مهاجرو به ته یې وړو هغې وي تابعدار د الله رسول دی ونه وی چې میراث وړي نو دې سره څه دي چې موږ به دې میراث یې وړو دا او که زه مړ شم زما ځمکه کې حصهدار کېږي زما کور کې حصهدار کېږي دی ونه وی تابعدار په مینه یې والا ورکوم نو یو صحابي دی مهاجر دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او بل انصاری دی حضرت سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنه دواړه رونه شو سره نو دا سعد عبدالرحمن ته وی ته خو زما رور شوې که نه وی او زه دې م رور شوم که نه وی اوس به مې یو خبره منې وی وایم وی راځه مال به د سره غوټ نیم کم زما چې څومره مال دی رور مې د سره یې غوټ نیمم او زما دوه ښځې دي راشه درته یې ښیمه هغه وخت کې د مرګ د مخ دا پرده نه وه د نور وجود پرده وه او د دې لاسونو د مخ د دې خپو د سر د غوږونو د سر دا پرده نه وه دا وروستو راغلی وی راځه زما دوه ښځې دي وردننه کوم دی یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه یي زه به طلاق ورکم چې عدت یې تېر شي درته یې په نکاح کوم دې ته رورولي وو زه طالبانو ته ویم مې دی ورته ونه وی چې ورګه یو ښځه درته طلاقه کوم او تا ته یې په نکاح کوم بیا به خلک وي چې دا یو پکې بوډۍ وه او خوښه یې نه وه نو په دې بل یې ورپایه کړه د نوم به مې موشي او ښځې نه به م خلاص شم او په ده به یې ورپایه کړم وی نه راشه دې دوو کې یوه خوښه کړه چې ستا کومه خوښه یي زه تا دپاره طلاق کوم او ته به پې نکاح وتړې دی عدت نه پس داسې رورولي به په مخ د ځمکه څوک وکړي یو بل سره قسم په خدای دا صحابه دا د رسول مبارک په نظر والې شوي خلک دا د حضور پاک د چترۍ لاندې خلک دا هغه خلک دي چا چې د رسول الله مبارک په مخ مبارک نظر لګېدلی خلک وي صحابه ده او صحابه ده صحابه کې چې کم کمالات چې په مخ د ځمکه به داسې انسان پیدا نه د حضور پاک د خولې نه خبره وتله او عمل د رسول الله مبارک د خولې نه خبره وتله او عمل دې ته صحابي وایي دا د صحابو مقام دی دا د صحابو فوراً ورولي ده او ورته څه وایي پښتانه وایي وی یو په سطخه ښکاري او بل په نخ وړو دا د پښتنو قانون دی یو په سطخه ښکاري او بل په نخ وړو د پښتانه ډېره ښکلې خبره کوي دا د کتابه خبره زموږ مشران وایي وی د پښتنو د دې مشرانو خبره د کتابه نه ده خو کم هم ترې وایي نه ده دا داسې ده که نه د کتابه نه ده خو کم هم دقسې ده چې بل درته ست وکړي نو ورځې به نه بس وایي خدای دې وبخه یو سړی را روان دی 2 بجې دی او ګرمي ده او ښه تم بجلي نشته او ګرمۍ په مخه کړې 2 بجې خو خلکو ډوډۍ خلاصوي ترکاري هم خلاصه ده روټۍ هم خلاصه ده او خوب نه بجلي نشته او بار راووتې او ناګانې یو سړی مخې له راغی نو ته به څه وې ست به ورته کې که به نه کې هلکه وروره روټۍ خورې اوس هغه له پکار دی چې هلکه دا خو 2 بجې دي ښځه بېودي بچي به ودې ډوډۍ خلاصه ده نو هغه له پکار چې دوا ورته وکړي چې مهرباني او چې ته ورته وایې ډوډۍ خورې هغه وایي اوبه خورو که نه کوم ځای کښېنم انا ما په دا سر کښېنه اوبه خورم څه خورې ما خورې ما خو ورته ست وکړه ستا عزت مې وکړه نو اوس موږ له کار ګورې چې اوس کور ته ورشم ښځه را پاسوم بچي را پاسوم چې را پلان کې په لاره روانو ما ورته ډوډۍ ست وکړه خو راوګرځېده نا کور والا بند ته وایي چې ته خاص بې وقوف یې چې د دې وخت بار وځې تا د چا وایي چې دا سړي د ستونه کار او که بیا تپوس وکړي د کوم ځای ورته وته د هغه اخوا کندي و خدای پاک هم دا هلته ډوډۍ نه خوري چې دلته راته نو ګوره ست جدا شی دی دعوت جدا شی دی دعوت یو مسلمان له ورکې نو د هغې قبلول سنت دي یا بعضې علما واجب هم ورته وایي او یو ست دی ست هسې د مسلمان یو سړي عزت کوي یو قدر یې کوي نو د هغې وایي 2 کسه یو د دریاب نه پورې غاړه یو دې غاړه د یو کس له ډوډۍ راله نو د وی چې هلکه غټ سیند دی پکې منځ کې کښتۍ هم نشته پول هم نشته نابل ملګري له اواز ورکړه وی ډوډۍ خورې مطلب دا دی چې خو پول نشته او کښتۍ نشته نو زه بس زما به هم کار وشي هغه به هم راته دوا وکړي راتلی خو نه شي ډوډۍ لګه ډوډۍ خورې بس هغه د نر بچي سره ټوپ و هغې وپړسه او راسور شو پې یا خدایه چې راسور شو چې پوه سره دې غاړه را پوره پلار خو راپسې راغی
ما ورته ست وکړ زه څه خبر وم چې دې پلار سره ټوپ دی خو راپورې وت چې دې خو راپورې وت وی کوم ځای کښېنم ماشاءالله کوم ځای کښېنم دی ودې ما په دا خوله کښېنم دلته کښېنه چې تا ته پې بعد ست کو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایل یو سړي بل ته وایي چې هلکه تورې بس کړو که شنې بس کړو چې وایي تورې کړو که شنې دې ته زه ټیزن ست وایم داسې فضول خبره ده خو که د ډوډۍ نه پسې شنه یاده وه او که د ډوډۍ نه مخکې نو توره یاده وه ټیک ده که یو افغاني راغی افغانیان کله توره خوښوي او کله شنه خوښوي نو که افغانیانو ته وایي چې تورې دله پخوي کوم که شنې دا ټیک ته بیا لیکن زموږ پښتانه خو توره بې ډوډۍ څکي او شنه ډوډۍ پسې هم دته سره پاره یاد دی نو یو بل ته وایي چې تورې بس کړو که شنې بس کړو هم د نر بچی و هغه ویل اول به تورې وسکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو نو بیا به پسې شنې وسکو نو دې ته ست وایي نو ست هغه د دا مې راته د شریعت یو مسله مخکې کړه چې که څوک دعوت درکړي نو قبول کا او که څوک درته ست درکړي ډوډۍ خورې چې څکي دا ست دی نو دلته ورده پې ما بس که ډېر اوږې شوق دی خو ټیک ته بس وایي خدای دې وبخه الله د سره ښه شه بس نو ورته څه وایي هغه ورته ست وکړه راځه دوه مې ښځې دي یو در کوم نیم مال دله در کوم ست یې وکړه ټیک ده چې هغه ست زمونږ د ست په شان نو د ړه نه ست و د ړه خبره وه زمونږ په شان کمزورې نه وه او ورته څه وایي عبدالرحمن ابن عوف بارک الله فی اهلک و مالک خدای ستا په اهل کې ښځو کې بچو کې برکت پیدا کی مال کې دې خدای برکت پیدا کا دلونی علی السوق بازار راته ښایه د تاجریم سوداګریم له 100 روپۍ شته بازار ښایه بس بازار یې وته خو دغه بازار دی عبدالرحمن ابن عوف به ته بازار ته او تجارت به یې کو خدای والا مال ورک دولت والا خدای ورکړه بل ورځ یې ښځه وکړه په خپلو پیسو یې ښځه وکړه حضور پاک له په مخه ورغی چې په مخه ورغی نو د دې واده د زلمي په دې وجود یو درز دوه د واده هغه نښې پرتې وي خلک یې پېژني چې دا د واده زلمی دی د هر چا خپل رواجي د هر چا خپل اندازی نو دیب د باندې د واده د خوشبویۍ هغه داغ پروت و کمه خوشبویي چې خلک په واده کې استعمالی او کم رنګ چې خلک په واده کې استعمالی یو داغ پې پروت و رسول الله مبارک خو په خيارو پیشو وایي دا څه دي مهیم عبدالرحمن دا څه شی دی بس هغه هم ورته خبره ښکاره کړه وی صاحب ښځه مې کړې ده پانسوارو کې ولیمه دې کړې ده وی نه وی اولم ولو بشاتن ولیمه وکړه که نه یو ګډ دې ولیني یو چیلې دې ولیني ګوره دې نه یو بله خبره معلومه شوه چې واده کې سادګي پکار نه د حضور پاک د صحابو په زړه کې د هغه نه زیات محبوب بل څوک و وایه هغې به وایي چې زه د ځانم د حضور پاک نه قربان کم مال دې ته قربان کم بچی دې ته قربان کم دومره صحابو مینه او د هغه په خولې به ټول ارس بخل لیکن صحابو دومره سادګي په واده کې کړې ده د دومره سادګي وکړه چې حضور پاک ته هم ال نه دی ویل هغه ته هم ال نه دی ویل واده کې نه ته هغه ګیله کړې ده لکه واده دی وکړه مونږ ته خو نه وي زمونږ په وطن کې څه دي چې وادو کې او بل ته نه وي ښه سبا پې مړی راغی اوس د هغه خلک وله مړي خښوي چې چاته یې د ډوډۍ ویلې خخی دی ولا زی ولا نخم الکه د چا به وس کېږي د چا به نه کېږي د چا به د لسو کسو د ډوډۍ وس کېږي د چا به د شلو د وس کېږي د چا به د یوې محلې کېږي د چا به د دوه د چا به ښه ډېر وس کېږي مثلا خو هغه بیا رسول نه شي انسان دی او دا مړي او خاده دا په بدل مه کوئ د چا مړی خدای د ښخولو نه نه پاتې کړی د چا مړی مسافرم ښخ شوي دي هغه خلک چې کفن دره کې نه لګي په هغې مسلمان کفن اچولی دی او ښخ کړی دی دا خبرې پکې ختمې دي لیکن مړې جمدې تپوس پوښتنه دا به د الله دپاره کې تو په بدل نه کې ښه مسلمان دغه دی ښه مسلمان چې تا ته سره یو سړی ښېګړه نه کوي تا ته د واده نه وایي او مړې پکې وشي ورته وایي زه د خدای دپاره ورځم ګوره مونږ خو یو مسلمانان مسلمان هغې ته وایي چې د رسول الله مبارک د سنتو په دایره کې دننه ژوند تېر کړي او چې ته یې مسلمان ځان ته وایې او د شیطان دایره کې ژوند تېری
ځان ته وایي مسلمان او غیرت ځان ته ودرې، ځان ته وایي مسلمان او د اسلام خلاف پښتو ځان ته ودرې، غیرت ځان ته ودرې. ایمان دې کمزور دی. د اسلام په مقابله کې به پښتو او غیرت قطعا ځان ته نه ودرې. نو ګوره رسول الله مبارک ته د واده نه دی ویل، ولیمه پکار ده. د واده نه پس وی ولیمه وکړه، یو ګډ دی ولې نه. زمارونو دا مې د صحابو په منځ کې د ورورولۍ یو مثال درکړ. نو مسلمان د مسلمان رور دی، په منځ کې به ورورولي ساتي، جنگ به یو بل سره نه کوي، یو بل به رسوا کوي نه، د یو بل غیبت به نه کوي حرام، یو بل ته به بغض نه ساتي حرام، یو بل ته پړه کې حسد نه ساتي حرام. نن سبا مسلمان ته پړه کې دومره د بغض پند ایښاو دی. مسلمان ته په دې زړه کې دومره پند د حسد ایښاو دی. او یاد وساته د عرفات میدان څومره د قیمتي میدان دی. الله دې موږ ټول تاسو هغې له بوتلی کړي. او د حج په ورځ د عرفات په میدان کې چې دا ټول مسلمانان را جمع شي او الله ته جاړي چغې وي، دا ټول مسلمانان چغې وي الله ته، او په یو جړه باندې سر وي او کفن یې ځان نه تو کړي، 2 څادرونه کفن او سرتور سر او خپې بلخپې لکه د لیونو الله ته جاړي. نو الله فرشتو ته وایي تاسو خو چې انسان مه پیدا کوه، فسادونه به کوي. وګورئ زما بندګانو ته د کمې لرې علاقې نه راغلي، څومره د لرې وطن نه راغلي. وګورئ که نه ما ته جاړي او ما ته چغې وایي ای فرشتو ټولې ګواهانې شئ چې دا ټول د عرفات د میدان خلق مې د سیل مې وبخل. فرشتې ورته وایي الله رسوله الله پاک یا الله دې کې خو پلان کې ګناهګار، پلان کې داسې، پلان کې داسې، پلان کې داسې، پلان کې داسې. الله به فرمایي چې او شته پکې ما ته معلوم دي، خو د دې نیکانو خلکو د مخه مې ورسره غم وبخل، دومره قیمتي. لیکن رسول الله مبارک فرمایي چې د چا په زړه کې دغه وخم مسلمان ته بغض او حسد دی، په دغه میدان کې هم خدای نه بخي. بغض حسد دونه خطرناک شی دی. او لیلة القدر چې هغه اخیری شپه ده، په اخیری رمضان په لسو کې کومه شپه ده، په هغې کې یو خاص ټیم دی چې الله پکې د هر چا دعا قبله. حدیث شریف کې راځي. لیکن چې د چا په زړه کې مسلمان سره بغض او حسدي، اقا ټیم کې د هغه دعا خدای پاک نه قبله. ولې؟ ځکه چې الله فرمایي مسلمان د مسلمان رور دی، رور سره بغض او حسد نه ساتي. او رسول الله مبارک هم فرمایي چې مسلمانان د یو بل سره داسې ژوند تیر کړي کل جسد الواحد، لکه د یو وجود په شان دی. رسول الله مبارک فرمایي لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق 3 ایام. یو مسلمان به بل مسلمان سره د 3 ورځو نه زیات روانه نه کوي. یو مسلمان به بل سره 3 ورځو نه زیات روانه نه کوي. د دینی مسالې د وجې نه زیات هم کولی شي، د دنیاوي مسلو د وجې نه 3 ورځې زیات روانه به نه کوي. او دینی مسله ده، یو سړی دی ظالم دی فاسق دی مسلمان ته ضرر رسوي او ته نه کوم سره خبرې زیاتې مو سره بندولی شي. لیکن که داسې څه مسله نی نو مسلمان به مسلمان سره د 3 ورځو نه زیاتې خبرې نه بندوي. او نبی علیہ السلام فرمایي وایي په دې دواړو کې بهترین هغه دی چې څوک مخکې سلام واچوي، یو بل سره میلو شي دی السلام علیکم ورحمت الله، نه بل ورته وعلیکم السلام، روغه پرې راشي. نو مسلمان له مسلمان سره روانه نه ده پکار، مسلمان له مسلمان سره بغض نه دی پکار، مسلمان له مسلمان ته کنزل نه دی پکار. مسلمان له پکار دی چې مسلمان ته ضرور په نظر وګوري، او مسلمان سړي له پکار چې مسلمان ښځې ته د خور په نظر وګوري، او مسلمان ښځې له پکار دی چې مسلمان سړي ته د خپل لور په نظر باندې وګوري، او داسې ژوند یو بل سره تیر کړي لکه د ورورولۍ په شان ژوند. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان په دې شپو کې بار راووت،
نو چې څنګه راووته نو دوه صحابه یو بل سره په جګړه په جومات کې نبی علیہ السلام راووته اوه خرجت لاخبركم بليله القدر وی زه راووتم چې تاسو ته لیلة القدر وښیم چې پلان کې شپه لیلة القدر ده خو چې مې وکتل نو فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړې د هغې د جګړې په ما دا اثر را پرېوت چې هغه شپه رانه یېره شوه دومره قیمتي څیز دا د حضور پاک مبارک نه یېر شو دومره قیمتي څیز ولې د دوو مسلمانانو د جګړې د وجه او حدیث پاک کې راځي وی چې دوه مسلمانان یو بل سره رواني نو فرشتو ته الله وی صبر وکړئ مه ورځئ رحمت پې مه وروئ تر څو چې یو بل سره روغه نه کړې چې ته رحمت زما ولی یو نه سې نن سبا په ګاونډ کې مسلمان سره روان په کور کې دا مسلمان خو ځکه رور د رور سره روان زوم د سخر سره او سخر د زوم سره د ترزوی سره د ماما یعنې پرشتو کې روان او صله رحمي خو ډېر اوچت شی دی په دې هم ګورې ځان پوه کې کله چې الله پاک مخلوق پیدا کړل دا صله رحمي ورله او الله پسې کلکه ونښته الله ورته مه دا څه کې الله ورته فرمایل وی ښه یو خبره درته کومه وی چې ستاسو خیال ساتي ځان ته به یو ځای کوم او چې ستاسو خیال نه ساتي ځان نه به شو کوم در کوم به د ځای نو صله رحمي رشته یو بل سره پالل صله رحمي رشته یو بل سره پالل چې څوک رشته یو بل سره پالي او صله رحمي کوي الله وی ځان ته به نږدې کوم او چې څوک رشته یو بل سره نه پالي او صله رحمي نه کوي الله وی ځان نه به لر کوم نن سبا پرشتو کې څونه رواني په معمولی خبر یو بل سره رواني او دا ولې یو وی زیم او بل وی زیم په لږه پوټینې خبره خو که لږه غوندې په انګولې کې د ښځې نه مالګه زیاته شوه نو خر سره یې مروانه یو بیا خواښې سره مروانه دا څه خبره ده معمولی غوندې د ښځې نه غلطي شوه لکه تا خو ښځه خاون یې کله به کور کې روانې راځي کله به روغې راځي کله جنګ او جګړه نو دې خواښې ته پکې ساجت دی اوس خر ته ساجت دی چې پکې راچې دا کبر دی کبر به نه کوو ښه موږ مسلمانان یو موږ به عاجزي کوو موږ به کبر نه کوو په کبر الله خفه کېږي او نبي علیه السلام فرمایي حدیث قدسي دی چې چا کبر وکړه ذلیل به یې کړم او رسوا به یې کړم کبر نه دی ښه فرشته کې به روانې دي په ګاونډ کې روانې مسلمان د مسلمان سره روان مسلمان د مسلمان سره بغض مسلمان سره حسد دا یو لوی غم او دا بیا زمونږ په دې معاشره کې ډېر زیات دی بالخصوص د پښتنو په معاشره کې دا ډېر زیات پنجاب کې شته خو کم هلته د لالچ جګړه ده پنجاب کې جنگ شته او د ځمکې د لالچ جګړه شته په سند کې جنگ شته او د ځمکې د لالچ په سر جګړه شته د مټي دې په سر جګړه شته زمونږ پښتنو کې مفتو کې بغض حاصل نه بری د ځمکې کار ته چا سره نه به د لالچ جګړه چا سره نه بری د پولې پټي جګړې نه بری د مټي دې جګړې او اسې مفتو کې بغض او حاصل یو ځای کې مې یو پنجابي نه تپوس وکړ یو سړي سره مې کار و په پنډۍ کې نو هغه ما ته چې کومه پته خولې وه زه په هغه پته لاړم یو نه دوکاندار نه تپوس کوه بل نه چا راته نو ځای نه ښه ستړی شوم یو نه بل نه بس قصد مې دا وکړه چې واپس ځم بیا مې داسې وکتل یو پښتونو د ډوډو دوکان یاره ورګې مې دنه تپوس وکړه هسې مې راغلی ځکه مې دا زما را دوست به خامخا چې د میلمه مېزمه چې راشي ډوډۍ به پکار نو خلک د تنور والا نه وړي هغه تنور والا نه مې تپوس وکړه مې لکه دلته کې پلان کې کوم وي دا مخامخ اوسېږي په ټکې راته وایي وایي دغه پوړی او مخامخ اوسېږي یا خدای مې ما خو د دې پوړو سره خوا کې دغه دوکاندار نه تپوس وکړه هغې نه مې وکړه دغې نه مې وکړه ځکه مې ما ته دا کوڅه خولې وه هغه وخندل وایي پنجابي څوک چاته نه ښایي مې دا ولې وایي څه پته لګي چې دی څوک دشمن نه راغلی دا څوک مخالف نه راغلی دا څوک ضرري نه راغلی نو چې پیژنې یې بیا ښایي او چې پیژنې نه نو کور نه ښایي مې دې ته اوس موږ وایو زه پښتون یم ای پښتونه ته پښتون یې دې ته او ما ورته وخندل مې لکه ته هم پښتون وې زر دې راته وښوه نو هغه وخندل ښه وي لکه ښه مې راسره وکړل نو ته اوس ما ته دا پیغور راکې
نو بیا غله چې ورختمه امې راکوس که د دې موبایلو زمانه هغه نه کې نه وه نو مې لکه دا چلې ما ته دا ټول مې پېژنې وایي دله سودا کوم هغه نه پی راوړم هغه نه دا کوم دا ټول مې پېژنې وایي واقعي پنجاب کې دا صفت دی چې یو سړی پېژني نه او تپوس دی وکړه چې پلان کې کم ځای دی دې مېلمه چې پېژني نه ښایي زموږ پښتون نه چې تپوس وکړې هلکه پلان کې کور کم ځای دی نو لاول خو به د داسې صفتونه وکړي که نه چې لمن به ولوچته کړي او د اټک په دروازه به یې درته کښېنوي هغه پلان کې د پلان کې زوی هغه چې دا چل یې کړی دی هغه خور یې دا چل کړی دی ورور یې دا ښه به یې درته لاول سپاره کړي نو د هغې نه پس به یې درته کور وښي دا صفت په مونږ کې مصیبت دی مسلمان د الله د وینا مطابق د مسلمان رور دی الله وی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم او که د دوو مسلمانانو منځ کې جګړه راله جوړه وله وکړه واتقوا الله خدای نه ویریږئ مسلمان دی مسلمان ته د رور په نظر وګوري د خدای لحاظ وکړئ الله وی زما نه ویریږئ چې رحم د باندې وکړو زما وروڼو د خبرې مقصد څه دی د الیکشن ورځې را روانې دي او اکثر د دې الیکشن په وجه په کور کې په ګوند کې په رشتو کې دشمنۍ جوړې چې دا څومره دشمنۍ زموږ په دې وطن کې جوړې دي دا د رشتو د وجه دا لوی غم او بیا په دې فیسبوک باندې او په دې سوشل میډیا باندې چې کومې کنځلې شروع دي یو پسې کنځل او بل پسې کنځل ښه کنځل یو بل یو د یو لیډر ته کنځل بل لیډر ته کنځل یو تسپکه بل تسپکه یو سره روانه بل سره روانه دا یو غم جوړ دی یو خبره درته کوم دا ذهن کې واچوي یو خبره درته کومه قسم په خدای دا لیډران چې دا ته وله په سر جګړې کې دغه لیډران چې دا ته وله آخرت خرابې ځان له هغه دپاره دغه لیډر چې ته د هغه دپاره ټوپک رالې دغه لیډر چې د هغه دپاره ته خپل اخر خرابې د پیغمبر دشمني کې دا لیډران چې هلته میز ته کښېني بیا یو بل سره خندا خوندې کوي او تا پورې خاندي دا تا پورې بیا خاندي بیا وایي دا مړه څه خره دي پرېږده په خر بار وړه خوشې کوه پرېږده چې هلته سري بیا ځان نه پیدا کوي دوی مونږ ته بیا خره وایي دوی مونږ ته بیا خره وایي خره په خر بار وړه او چې بار دې پښه یوړه او دې ښه ستړی شو بس صحرا ته سره ډیران ته بډیران به سري ځان نه به پیدا کوي څه دله درکوي دا لیډران خدای ته وګورئ څه درکوي جنت ته هم بوځي خم پکې شته خراب هر څوک زه درته سیاسي خبره دلته دې وخت کې نه کوم جمعه ده او هر قسمه خلک پکې ناست دی دلته سیاسي خبره نه کوم خو دا ده چې څوک به یو پاټی کي څوک به بله کي څوک به بله کي د هر چا خپلې پاټۍ دي په دې جومات کې تاسو ما سره ناست ټول خو یو پاټی کې نه څوک یو کې څوک بل کې څوک بل کې څوک بل کې نو د پاټو دپاره مهرباني وکړئ یو بل سره جنگ مکوئ جګړې مکوئ د یو بل ښځې مکنځئ د یو بل مور مکنځئ د یو بل لیډر مکنځئ ځان نه خدای ولې خفه کوئ قسم دې که آخرت کې دا خلک بیا پکار شي دا نه پکاري نو دا مهرباني وکړه جنگ جګړې مه کوئ د هر چا خپل سوچ دی د هر چا خپله نظریه ده موږ ستړي شو دې خلکو تړم ستړی شو منل نشته په دې غوږ وباسي او په دې وباسي واوري په دې بلې وباسي منل نشته ډېر پکې الحمدلله عملم کوي ډېر پکې منلم کوي او ډېر پکې نم کوي بس زمون خو دغه مقصد دی چې د دین خبره خلکو ته کوو نو دا درخواست دی دا مهرباني ده چې د اوټونو دپاره او د دې سیاسي مشرانو دپاره یو بل سره دشمنۍ مه کوئ یو بل سره جګړې مه کوئ خپل رب مه خفه کوئ خپل خدای مه خفه کوئ خپل اسلام نه موزئ د خپل ایمان نه موزئ یو قاعده ده د مؤمن او د بغض رسول الله مبارک فرمایي الحب فی الله والبغض فی الله من احب لله فقد استقبل ایمانه د خدای د پاره مینه کوه بس دا یوه خبره ده مینه چې کوې د چا دپاره کوه الله دپاره بغض چې کوې د چا دپاره کوه الله دپاره دا د خدای دشمن دی زما سره بغض دی دا د رسول دشمن دی زما سره بغض دی دا د ګیري دشمن دی دا د پټکي دشمن دی دا د مدرسې دشمن دی دا د اسلام دشمن دی دا د ما د پیغمبر مبارک دشمن دی دا د هغه د ناموس دشمن دی یاره زما سره بغض دی بس خبره ختمه شوه نه دا نیک دی دا صالح دی دا دیندار دی دا منځګزار دی
دا ذاکر دی دا صالح دی زما سره د خدای لپاره مینه ده نو مینه خدای لپاره کوي بغض د خدای لپاره کوي الیکشن په ښه ماحول کې وکړئ ښه په جګړو کې مه کوئ په جنګ کې مه کوئ د دنیا خلک د دې لیډرانو د لاسه یو بل سره په دشمنو پراته دي بیا نه پکاري د دنیا خلک د دې لیډرانو د لاسه د ځمکو تل کې پراته دي بس خدای شته کوي او دیګه بوله بیا لیږي خدای شته کوي هغه د جمعې او د درېمې او د هغه خیرات هم ورپسې کوي بس بیا ختمي دا خبره او زمونږ دا جګړې جوړې په فیسبوک دا کنزل جوړ دا یو کنزل او بل کنزل او بل کنزل او بل کنزل او بل دا څه کوي په کوم طرف روان یې بهر کې نور خلق به زما بیان چې څوک اوري په دې کیسټ په موبایل او چې دا کوم راته مخامخ زما تاسو رونه یې زه خو به تاسو ته هغه خبره کوم چې ځان لیخوا خوم هغه خبره به کوم چې خپلو بچو لیخوا خوم نو تاسو ته هم وایم او که زما دا بیان کم مسلمان ته رسېږي زما کیسټ اوري زما بیان اوري هر څوک چې دی هغې ټولو ته زما دا درخواست دی چې مهرباني به کوئ په سیاست کې چې هر چا سره یې بس هغه اوس درته زه ځکه نه وایم چې دلته کې مختلف خیال والا خلق دی نو نامناسبه ده چې دا بیان درته وکړم ښه بیانونه هم زما شته که هغه اورېدل غواړئ نو په دې شیدونو شته هغه بیا واورئ خو دا راته دلته ټولو ملګرو ته زه دا درخواست کوم چې زما اواز اورئ چې په دې الیکشن کې راتلو 25 تاریخه پورې چې دا څومره ورځې پاتې دي نو دا به مهرباني کوي یو بل سره به د لیډر او د اوټ په سر جنګ نه کوئ ښه انشاءالله روانه به نه کوئ بس چا چې جنډه د چا په کور لګولې ده اتې کوزه وامه چې ورېږه کوزه که ګنې به زما دشمن شوې او دا دې ولې لګولې ده دا زما دشمن شوې دا به نه کوې بلکل او تا ولې داسې کوې او ته ولې داسې کوې هر څوک خپل کور کې اوسي خپله روټۍ خوري هر سړی د خپل پلار زوی دی نو ولې یو سړی د خپل ځان ستاسو غلام خو نه دی نو جنګ به نه کوې او بیا د اوټونو پر ورځ باندې که اوټ لځئ تاسو نو بس هغې کې به هم جنګ نه کوئ جګړې به نه کوئ یو بل سره به هېڅ قسم اختلاف نه کوئ بس حکومت چې په کومه طریقه تاله د اوټ دا چولو کوم حق درکړی دی په هغه طریقه دې خپل اوټ واچو اوټ نه ستا لیډر هم نه خبرېږي یو خدای ته خبرېږي لیډر ته نه خبرېږي نو بنیادي خبره زما د دې ټول تقریر خلاصه دا ده تاسو مې رونه یې ځکه درته ویم د دې محلې خلک دي که د کلي خلک دي او که د بار میلمانه دي او که په دې کیسټ کې زما دا خبره په موبایل کې څوک اوري ټولو ته دا درخواست دی چې ورورولي به دا نن نفس یو بل سره کوئ ها او دا فیسبوک او انټرنیټ باندې یو بل سره کنزل به نه کوئ که یو څوک د خپل لیډر صفت کوي کوي دې پتا ولې بد لګي که څوک د خپل لیډر صفت کوي نو کوي د کنار سړی د خپل مشر صفت کوي نو پتا ولې بد لګي ته ورپسې کنزل کوي او دویم دا چې محبت به د چا دپاره کوم الله دپاره بغض به د چا دپاره کوو الله دپاره دا به مقصدي او باقي دا نورې قصې پسې یو بل سره دشمنۍ او په جنډو جګړې په اوټ جګړې او صاحب د الیکشن په ورځ جګړې دا به نه کوو دشمنۍ به در په غاړه شي او بیا هم نه لیډر خلاصولی شي او نه بل څوک خلاصولی شي دعا وکړئ چې الله پاک زموږ د مسلمانانو په منځ کې ورورولي جوړه کړي خدای څنګه چې تا ویلي دي الله دا ټول مسلمانان یو رونه کې خدای دا ټول مسلمانان یو رونه کې خدای دا ټول مسلمانان یو رونه کې الله که د چا یو بل سره دشمنۍ دي پر هغې بدلې کې که د چا یو بل سره بغضونه دي پر هغې بدلې کې که د چا یو بل سره حسدونه دي پر هغې بدلې کې الله که په ګاونډ کې په رشتو کې په پردو کې د چا یو بل سره روانې دي پر هغې بدلې کې یو زنانه ده او یقین کوه ما ته یې د دعا ویلي دي او محتاجه د دعا ته او ما ته یې داسې دوا راله وغواړه لکه چې خپلو بچو له غواړې دعا وکړئ چې خدای د زړه مقاصد پوره کړي الله د زړه حاجات پوره کړي الله چې څوک بیماران دي ته به شفا ورکړي